په غزني کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته د ځوانانو هڅونې په موخه 2 ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې اسلامي، تاریخي او نور په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. دې ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي له دې لارې غواړي چې خلک مطالعې ته وهڅوي. هدف مو له دغه نندارتون څخه دا دی تر څو د کتاب د مطالعې فرهنګ ته لا وده ورکړو او همدارنګه د کتاب اهمیت و اوسنیو ځوانانو ته په ډاګه کړو او لا ورته ښکاره کړو. همدارنګه د کتاب فروشانو لپاره یا په ټولو کې د کتاب پلورونکو لپاره بازار موندنه ترسره سي تر څو خلک دې ته متوجه سي چې کتاب ډېر یو مهم ارزښت لري. د کتاب مینوال وایي دا ډول نندارتونونه په لاره اچول د مطالعې فرهنګ او د ټولنې د معنوي پرمختګ لپاره مهم بولي. حضور در فضای کتاب و مطالعه فرصت ارزشمند برای رشد فکری، آرامش روان و تقویت مهارت‌های زندگی است. مجگاه به نظر خود ما از 3 جهت، یکی شناختاندن مطالعه، رو آوردن به مطالعه و دانش و کتاب خواندن است و دوم شاید برای فروشندگان کتاب و کسبکاران یک بازاریابی هم باشد. کتاب پلورونکي وایي چې د وروستیو کې کتاب اخیستونکي کم شوي. دوی هیله دي چې دغه شان نندارتونونه به خلک وهڅوي چې کتابونه واخلي.